د پیسو د ګټلو یو ډېره ښه خوشخبري درته لرم او هغه دا چې ټیک ټاک د یو نوي سیستم د لارې په $1000 ورکوي. که چیرته د 10,000 فالوورز پوره کړه $3,000 ورکوي. که چیرته د 50,000 کړل تر 4.5-5,000 ورکوي او سو آن داسې پسې ورځي. یعنی تر $10,000 پورې ته کولی شي د ټیک ټاک نه په دې سیستم کې وګټي. دا چې څنګه کار کوي مکمل طریقه مې درته ښودلې، ریکوایرمنټ مې درته پکې ویلي، ویډیو به تر پایه ګورئ. که چیرته تاسو خپله شی ګټلی خو ډېره ښه ده، که نه شی ګټلی ما سپورټ کوي، زه به یې په بدل کې تاسو ته دغه آیفون ډالۍ کړم. طریقه درته ټوله ښیم، ویډیو به لږه هم نه سکیپ کوئ او ویډیو زموږ ویډیو د سره لایک هم کوئ. او یو ډېره مهمه خبره ده چې زه مطمئن یم چې تاسې به ما په دې سیستم کې سپورټ کوئ. زه به خپل د ټیک ټاک لینک په کمنټ کې واچوم. لطفاً ستاسې پرې هېڅ نه کېږي او تاسې صرف لاړ شئ همدغه زما ټیک ټاک فالو کوئ، کمنټ وکړئ، لایک ورکوئ. دا به د ما لپاره ډېره غټه مهرباني. دا چې څنګه کار کوي ټول هر څه درته دانه په دانه ښیم. غواړئ د چین نه سوداګري وکړئ خو باوري ادرس نه لرئ، دغه ټیم ستاسې په خدمت کې دی. موږ د صادراتو، وارداتو او د لوجستیک په برخه کې تاسې ته خدمات وړاندې کوو. که ستاسې د نړۍ په هر ګوټ کې هر څه پکار وي موږ سره رابطه وکړئ، موږ به ستاسې مال ستاسو تر ادرسه په خپل وخت ورسوو. سلامونه، یو ځل بیا ښه راغلاست. تر ټولو اول خو دا چې باید موږ وپوهېږو چې دغه چلنج چې کوم یو ټیک ټاک په لاره اچولی دا د چا لپاره دی او څنګه یې ترې ترلاسه کړو. په اول سر کې به زه تاسو ته دغه د سکرین د لارې وښیم، د ریکوایرمنټ به درته ووایم. اصلا دا سیستم په امریکا کې دی او ساوت کوریا کې دی. مطلب دغه دوه کنټري الیجیبل دي. دا چې څنګه ورته دغه ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو په دې ویډیو کې مې درته مکمل طریقه ښودلې چې څنګه د USA بیسډ اکاونټ حتی په پاکستان، افغانستان، په چاینا هر ځای کې چې هستئ تاسې جوړولی شئ. صحیح ده؟ باید 18 کلنې او بله خبره چې دا هغه باید ستاسو سره د یوټیوب چینل یو 10,000 سبسکرایبر باید پکې. که ته یې هم نه لرې ویډیو وګوره، یو ډېر ښه اپشن مې درته راوړی چې د دغه مشکل نه پرې تاسې هم ځان خلاصولی شئ. صحیح ده؟ دغه شوی ریکوایرمنټ تر ټولو ښه خبره یې دا ده که چیرته زه به دغه لږ رازوم کوم تاسې ته، که په 2 هفتو کې تا مطلب یوې ویډیو لپاره یا 2 ویډیوګانو لپاره 1000 ویو دې واخیستله، ته کولی شي تر $250 پورې هم ترلاسه کړي. دغه ویلکم بونس دی. صحیح ده؟ د دې نه وروسته هغه کم رولز ریګولیشن چې دي، مطلب کانټینټ باید اوریجنلی، صحیح ده، او ویډیو باید د 15 سیکنډ نه ډېری او سره اعلانات باید پکې نه وي په دغه ویډیو کې، پروموشن باید پکې نه وي او دا هاشټیګ باید ورسره ټیګ شي، کریټر گروث چیلنج. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه چیلنج چې کوم یو دی دا چې نن دې خلاص کړه تر 15 ورځو پورې وخت لري، په دې کې باید ته خپل فالوورز پوره کړې. لږه چیلنجینګ ده خو خلک یې پوره کوي. مطلب چې څوک پرې پوهېږي او انفلوئنسران یې کولی شي په 15 ورځو کې تر 40-50 خلک میلیون ته رسېدلی دي. نو د دغه لپاره ما خپله نوی ټیک ټاک، بله خبره ده د لپاره باید ستا د ټیک ټاک اکاونټ نوی یا په نږدې وختو کې جوړ شوی. که تاسې مطلب یو څو زره سبسکرایبر لرئ او ټیک ټاک مو نوی جوړ کړئ دغه میاشت دوه کې هم مشکل نشته. نو دغه لپاره به نوی اکاونټ جوړو. دا چې څنګه جوړېږي په دې ویډیو کې درته مکمل طریقه ښیم. صحیح ده؟ یو ځل بیا هم یادوري کومه، لطفاً همدا اوس ولې نه ستاسې په دې یو فالو باندې هیڅ هم نه کېږي. دا ویډیو چې هر څوک ګورئ، دا چې زه د تاسې سره یعنې په تاسې احسان نه اړوم زه، خو په حیث د یو استاذ دا به زما د تاسې نه غوښتنه یي، ځکه یو څو ټکي به تاسې ته زه ښیم. نو دا به زما تاسې نه یو خواهش او درخواست دي. په کمنټ کې خپل لینک اچوم په ډسکرپشن کې، یعنې کمنټ کې به هم واچ، په ډسکرپشن کې به هم وي د ټیک ټاک اکاونټ. لطفاً لاړ شئ فالو یې کړئ، ځکه دغه چیلنج ما آلریډي مطلب جوین کړی دی. تاسې ته په دې ویډیو کې طریقه ښیم چې څنګه کېږي. صحیح ده؟ نو ما در سره سپورټ کوئ، کمنټ هم وکړئ، شیر هم وکړئ، لایک هم وکړئ. که چیرته ما دغه بونس یعنې دغه پیسې ترلاسه کړلې، دغه آیفون 14 دی. صحیح ده؟ نوی جدید دی، کار کوي، هر څه برابر دي.
د یو سیستم د لارې به دا تاسې ته مطلب یو د تاسو له فالوورز نه چې د هر چا په نصیب کې وو هغه به تاسې انتخابوئ چې په کوم سیستم د آیفون ورکو دا در سره قول واده کوم که ډېره در سره نشم کولی دا خو شم کولی نو لطفا اول خو خپله کار وکړئ که خپله نه شي یعنې که خپله هم کوئ تاسې خو زما فالو باندې مطلب هېڅ مصرف نه راځي زه به دغه یو تن ته ورکړم یو خوار غریب غربت ته به ورسېږي او خپل کار به پرې مخې ته بوځي صحیح ده ښه دغه شو سیستمونه اوس خبره دې ته راځي چې تا سره کله د یوټیوب اکاونټ نه چې 10,000 سبسکرایبر پکې نه نو بیا به کې څه د دې لپاره مې یو حل لار درته پیدا کړې ده زه به نمبر دلته هم ورکم په فیسبوک کې مې هم ورله کله کله اعلانات کړي دي یعنی یو نفر دی او اعتباري کس دی دغه نمبر سره تماس وکړئ تیار اکاونټونه که نه کومه که دغه 200 روپۍ ډالر نه ډېر یو نیم سل 200 روپۍ درته فکر کوم چې درکوي دغه اکاونټونه په ذمهوارۍ هم دا سیستم چې دا اوس موږ کوو دا به پکې فعالی تاسې ورسره تماس وکړئ رابطه وکړئ ورسره که نور هېڅ هم نه وي دغه 250 ډالر بونس خو ترلاسه کولی شئ 2 ګټې به وکړئ اول دا چې دغه بونس به ترلاسه کوئ دویم دا کېدای شي همدغه اکاونټ تاسو ته په آینده کې ډېره فایده وکړي که 10,000 تاسې پوره هم نه کوئ یو خو به دا چې خواري به وکړئ زحمت به وباسئ لارې چارې کله چې سړی په چلنج کې شي بیا ډېرې لارې چارې پیدا کوي چې څنګه خپل اکاونټونه مخې ته بوځي نو دغه خواري ستاسې بې ځایه نه دي ځان هم جوړ کړئ بل هم سپورټ کوئ یو ټیم هم کېدلی شي چې جوړ کړئ ورته یو بل سره سپورټ کوئ او مطلب د دغې له لارې تاسې کولی شئ مخکې لاړ شئ که چېرته هم 10,000 پوره کړه ټیک ټاک تاسې ته 3,000 ډالر درکوي دا ټیک ټاک وي زه به تاسو ته دغه ویډیو همدلته په سکرین هم واچوم ګوره دا خپله ټیک ټاک وایي دغه پاس ګورئ ټیک ټاک .com لاړ شئ همدا سیستم خپله سرچ کوئ کریټر ګروث چیلنج ګوره دغه دې ورکړي دي 10,000 فالوورز باندې 3,000 ډالر او تر 1 میلیون پورې دغه لاندې چې وګورئ تر 10,000 ډالر پورې 10,250 تاسې ګټلی شئ انلاک ایکسکلوسیو بینیفټ ویلکم ریوارډ لس ویډیوګانې پوسټ کا په اولنۍ 2 هفتو کې او په دې لس ویډیوګانو کې 2 ویډیوګانې یعنی 2 هفتو کې باید هر ویډیو 1000 ویو واخلي دا خو ډېره ساده خبره ده دغه 2.5 ډالر خو له دغه هم درکوي که نور هم ترې څه ونه ګټل دغه خو شی ګټلی صحیح ده او دغه لاندې کراس پلیټفارم پرکس مطلب د یوټیوب سره باید کنیکټ وي نو که چېرته تاسې د یوټیوب اکاونټ نه لرئ دغه نمبر سره تماس وکړئ اکاونټ ترې واخلئ تیار همدا سیستم به پکې فعالی په ذمهوارۍ باندې او خپل کار جاري وساتئ هېڅ څه ته ضرورت نه لرئ صرف ټیک ټاک اکاونټ ته واخلئ د وی پی این له لارې استعمال کوئ دا چې اوس څنګه کار کوي د لپاره باید تا د ټیک ټاک اکاونټ ځان سره ولري بیا به دا جوین ناو وای اوس راځو یو نوې ټیک ټاک به جوړو یو اس ای بیس ټیک ټاک به جوړو مکمل ټولې فیچرز او آپشنې به پکې خلاصي هغه کته په افغانستان کې که په پاکستان کې په هر ځای کې ته کولی شي همدغه د یو اس ای بیس ټیک ټاک اکاونټ د ځان لپاره جوړ کړي د دې لپاره باید اول کار دا وکړو چې تاسې باید وی پی این خلاص کړئ که په افغانستان پاکستان کې استئ همدغه نمبر چې ما ورکړی دی د دغه له طریقه ته کولی شي تماس وکړي د وی پی این هم خرڅوي اکاونټونه هم خرڅوي فیسبوک پسې راتېر شي جیمینای ګروک دا هر څه ورسره شته ګوره اول کار به دا وکړئ چې سرچ شارک وی پی این به یو اس ای سره کنیکټ کړئ دا چې کنیکټ کړه هغه نه وروسته به راشئ کروم ته کروم یا سفاري ته صحیح ده زه یو بل پیج خلاصوم دلته او دلته به سرچ کوم ټیک ټاک لاګین صحیح ده مطلب د اپلیکیشن د لارې کلم کوشش ونه کوي چې یو اس ای بیس ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړئ ځکه هلته سخته ده ډیټیکټ کوي هغه فیچر یې پکې ټولې نه خلاصېږي کېدلی شي جوړ شي خو ډېر امکان دی ولري چې هغه فیچر چې تا کوم یو پکې جوړ کړه هغه نه خلاصېږي ستا جیمیل او خواري ټوله په سین ځي اول به ورته یو نوی جیمیل هم جوړ کړئ د جیمیل نه وروسته به راشئ دغه ټیک ټاک لاګین به په کروم کې سرچ کړئ او په دې لاګین به کلیک وکړئ صحیح ده ټیک ټاک لاګین چې د سرچ ک په دې اول سر کې به درته راشي ګیټ د فول اپ ایکسپیرینس مطلب په اپلیکیشن کې وای خلاص کا موږ یې نه خلاصو ناٹ نو به وای بیا بل درشي لاګین ټو ټیک ټاک دې به کلیک نه کې لاندې چې وګورئ ساين اپ به درته ښکاره شي په دې ساين اپ به کلیک وکړئ ګورئ ساين اپ به واخلئ او سیستم به بدل شي پس بل درشي ساين اپ اوس راځو دلته ته کولی شي مطلب یوز فون اور ایمیل که نوی ایمیل د جوړ کړی د هغه د لارې هم کېدلی شي
زه ورته کنټینیو وذ ګوګل وایم ځکه ما سره تیار اکاونټونه شته دي د همدې له طریقه زه ځان ته یو اکاونټ جوړوم صحیح ده اوس دغه زما مختلف اکاونټونه دي زه تاسو ته نشم ښودلی دغه به زه بلر کړم او زه راځم د دې د طریقه یو ټیک ټاک ځان ته جوړوم صحیح شو فکر وکړه دغه اکاونټ باندې زه کلیک کوم اوس دا به کنټینیو وکړئ دا چې م کنټینیو وکړو زه به مخې ته ولاړ شي ډیټ اف برث به راشي دا به ورته دقیق ورکوي صحیح ده دلته تاسو نه اوس یو یوزر نیم غواړي یوزر نیم ورته ورکوي یوزر نیم ورته زه فکر وکړه ورکوم عامر خان صحیح ده 1 2 3 4 5 دا ګوره ټول نیول شوي دي 6 دلته ورته ډاټ ورکوم 3 2 1 ورته ورکوم only letters numbers allowed خدغه فکر کوم غټ حروف نه اخلي ګورې ښه دغه دی ویخیسته اوس به د خپلې خوښې پاسورډ ورکړئ او نیکسټ به ووهئ او زموږ د ټیک ټاک اکاونټ جوړ شو دغه شو زموږ د ټیک ټاک اوس د ده نه وروسته به راځو ټیک ټاک ته دلته به نه خلاصو صحیح ده ټیک ټاک ته راځو اوس په دې کې زما تیار دغه اکاونټ خلاص دی دغه اکاونټ تاسې کتلی شئ دا ما نوی جوړ کړه دغه درته نوم ښکاري فیضان صافی نوم دی فیضان صافی 321 دغه یوزر نیم دی 50 فالوورز یې دې مهال کې دي او روان دي دا مې پرون جوړ کړی دی صحیح ده نو تاسو ته به دغه یم چې که کله ورځئ بیا یې کتلی شئ چې بدل اکاونټ فالو نه کوي صحیح ده زما په نوم نورم جوړ شوي دي دلته ډېر شته دی خو دغه زما خپل اکاونټ دی همدا اوس صحیح نو اوس به داسې کار وکړو را به شو هماغه اکاونټ به لاګین کړو ایډ اکاونټ به ووهو او یوز فون اور ایمیل صحیح ده دغه ګوګل به زه ووهم ځکه هلته تیار زما اکاونټ شته دی پکې هماغه په کوم اکاونټ چې م جوړ کړی دی هغه که دلته و ښه ته ښه که نه و تاسې به داسې کار وکئ دغه به ووهئ او بیا به مقه اکاونټ ورله ورکړئ صحیح ده ښه دغه دی ګورې پاسورډ مې ورته ورکړه او تاسې چې ګورئ هلته چې ما ورکړه امیر خان همدا اوس جوړ شو مکمل اکاونټ نوی دی دا چې اوس معلوموو چې آیا د یو اس ای بیس دی که نه دی دغه درې ټکي چې ته ښکاري دلته به راشئ اول به بیلنس وګورئ بیلنس کې تاسو ته معلومیږي چې پیسې څه شی دي ګوره یو اس ډي مطلب امریکا دلته هغه نه وروسته په اکټیویټي سنټر چې کلیک وکړئ دا هم تاسو ته معلومیږي چې دا اکاونټ د یو اس ای دی که نه دی صحیح ده اکاونټ هسټري ته به راشئ او دلته به درته وښیي ګورئ اکاونټ کریټډ ان یونایټډ سټیټ صحیح شو اکاونټ هم درته ښیي زه هم درته ښیي موبایل هم درته ښیي چې چا کلیر کړی دی دغه کیسه تر دې ځایه پورې وشوه بایو به م ورکړې مکمل انځور به واکس دې هم پکې ور واچوه پوسټونه هم شی کولی هغه نه وروسته به راشو همدغه کروم ته به راشو او دلته به سرچ کو کریټر ګروث چیلنج دا چې م سرچ که دغه لینک تاسې لاندې ګورئ دغه به درته راشي په دې به سره کلیک واخلئ صحیح ده تاسو ته به دغه د ټیک ټاک کوم چیلنج چې دی دا به درته مکمل خلاص شي دغه ګوري دا به درته خلاص شي لاندې دغه جوین تیار لیکلی دی په دې جوین به سره کلیک واخلئ او دا به ډایرکټ ستاسې هغه ټیک ټاک اکاونټ د یو بل سره کنیکټ کړي اوس د ده نه وروسته راځي چوز ان اکاونټ ټو کنټینیو ټو ټیک ټاک مطلب هغه اکاونټ وایي چې ستاسې دغه پکې دی دا هلته جوین کېږي که نه یوټیوب پکې دی هغه اکاونټ به راواخلئ او دلته به واچوئ صحیح ده دغه نه وروسته اوس راځي چوز یو اکاونټ او برانډ اکاونټ هماغه یوټیوب چې په کوم جیمیل جوړ دی هماغه به کلیک کوئ اوس ګورو ما یو ځل یې کنیکټ کړی هم دی خو راځئ چې وګورو چې دا کار کوي که نه کوي د ده نه وروسته راځي ګورئ couldn't complete verification ځکه ما ورسره یو اکاونټ چې دغه مخکې دی دا مې ورسره کنیکټ کړی دی اوس د دویم اجازه نه راکوي خو همدغه طریقه ده خپل یوټیوب به ورسره ویریفای کوي ښه دغه شوه طریقه د هغه خلکو لپاره چې څوک د یوټیوب یا د انسټاګرام اکاونټ لري که تاسې نه لرئ مخکې مې هم درته وویله هغه نمبر سره تماس وکړئ
په 200 یا $1.5 شاید تر دغه نه بګران نه 200 هغه در لمدغه پروګرام به پکې جوائن تیار او چې 2 هفته کار ورته وکړي په مغه زر ویو چې په 2 ویډیوګانو راشي زر ویو خو بیخي هم د سیم راځي دغه 2.5 خو در لا پاول سر کې درکې یو انویسټمنټ دی وی کې چې چیرته مو تر لاسه ک ډیره خطا کنو 2 غټي بتا سي کړی یو خو بتا سي زده کوي چې سره هم خپل اکاونټ مخکې بول فالوور څنګه پیدا کو کار ورته څنګه وکړو ځکه تاسو په چیلنج کې دغه به اولنۍ ګټ شي دویم دا تاسو اکاونټ ورسره مخې دي لګ بکار ته مو حسېږي چې چیرته مترلاسه کډه راخدا کنو تاسو په دومره غټ تاوان نه کیږي دا یو اس ای اکاونټ بم تیار ترلاسه کړئ نو دغه موږ سره دغه سیستم معلومات د نورسته یو یادوري به کوم کوالي دغه آیفون ترلاسه کړئ ماته ځان بدخاري خدا تاسو په ما حق لري چې تاسو مان سپورټ کوئ زبا تاسو لمه درکو ما چې سپورټ کوئ زبا تاسو ته مطلب هغه چې زما زده دی یا د نورو نزد کوم او تاسو ته درخم دغه زما په تاسو حق کی صحیح ده خدا درله د یو ډالۍ په شکل در کومه کوم رشوت نه ور کومه او تاسو د مخ کې مطلب یو لار به ورته جوړو چې د هر چا په نصیب کې ده او لطفاً تر څو چې ما دغه چیلنج نه ترلاسه کړی زه بیا دا هم د شمول کول ما سپورټ کوي اکاونټ فالو کوي تاسو په یو مصرف هم راځي مطلب هغه خلک چې دا ویډیو تر اوسه غتلی هغه هوی باید فالو کمنټ مو کوي لایک مو کوي زي لینک په کمنټ سیکشن کې پین کوم او په ډسکرپشن کې هم اچوم نو دغه مو سره د نن ورځې ویډیو کوم ویډیو خو ښه وي مخکې لملګرو سره هم شریک کړئ کوم غوښتنه لرئ په کمنټ سیکشن کې وکړئ تر بیا لیدو پورې زه د اجازه غواړم د الله په امان